په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې تر دې دمه به راته ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن مو بیا تاسو ته یو ښکلي او عبرتناکه قصه راوړې ده. هیله ده چې خوښه به مو شي. زنا پور یا قرض ده. په یوه کورنۍ کې پلار، دوه زامن او یوه پیغله لور اوسېدله. یو وخت پر دې کورنۍ غریبي زور سوه او دومره بېوزلي پرې راغله چې خبره ان تر لوږې پورې وغځېده. لور به یې د پلار او ورونو حالت ځوروله. اخر د ډېرې مجبورۍ څخه د پیغلې سوچ فکر کارۍ ته شو او په همدې خاطر د کوره ووتله او د فحشي ځای ته ولاړه او هلته په لاره کې په دې نیت ودرېدله چې اوس به یو څوک راسي او د بدکارۍ یا زنا کولو په بدل کې به یو څو پیسې راکړي. پیغله ټوله ورځ ولاړه وه، انتظار یې کاوه، خو چې هر ځوان راځي دغه ځای ته نو بالکل پیغلې ته د سترګو کونج کې هم نه راګوري او زر ورڅخه تیر شي. پیغله حیرانه وه چې دا څه امتحان دی. ماښام همداسې ستومانه او مایوسه کور ته راستنه شوه. پلار یې ورڅخه وپوښتل چیرې وې؟ پیغلې زړه نازړه ټوله قصه ورته وکړه. نو پلار یې په نرمه لهجه ورته وویل تا ته به ولې څوک په بد نظر ګوري، ځکه زنا خو ناممکنه خبره ده. ما په ټول ژوند کې د پردۍ ښځې مخ ته هم نه دي کتلي. نو الله جل جلاله دې موږ د امتحان وساتي او الله جل جلاله دې هیڅکله پر زنا کولو او ګناه کولو توانایي نه راکوي. که ویډیو مو پوره کتلي وي نو په کمنټ کې امین ولیکئ. تر بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. وسلام.